که څنګه؟ د دې به زه سمپل جواب درکوم. تا ته زه دا جواب د دې خبرې دا درکوم چې ښځې او سړي چې کوم دی دا یو شانتي الله پیدا کړي. ټیک شو که نه؟ یو شانتي چې کوم دی بیا درجې هم ورکړي دي. خو څه ځای کې چې کوم دی بیا د سړي درجه سیوا ده، لکه چې بیا کله خاوند شي نو هغه لی چې کوم دی یو ښه درجه ورکړي. بیا ښځه د هغې ماتح کړې ده، درجه یې ورکړې ده. اوکې ښځه څه کوي اوس وره زه دې پوه کړم که نه، ځینې ځای کې ښځه چې کوم دی هغه د نورو ښځو نه چې کوم دی سوځي په خپل خاوند باندې زیاتیات دا کوي، ماله به دا کړې ماله به دا کړې ماله به دا کړې. ټیک شو که نه؟ هغه د هغه وس نه وي، هغه بیا خپل کوشش هغه به باید هره لاره اختیار کړي که نه. بیا سړی خلک وایي غلط شو. سړی ولې غلط شو؟ هلته د شان اډر او دغه ډېر زیات سیوا روان دی. نن سبا ښځې هغه ډېرې کمې دي چې هغه په لږه ګزاره کوي. هغه ښځې چې کوم نن سبا سیوا دي چې هغه په لږه ګزاره نه کوي. مین د سړو خرابتیا دا وجه ده. بیا د ښځو څه دي، ګوره خاوند یې مسافري کوي، هغه هلته بېوسي چې کوم دی هغه ګوره دا خو مسافرۍ ژوند لیدلی چې مطلب د سعودي عرب او دوبۍ کې دا کومې سختې باندې دا مسافر دا ریال پیدا کوي. ټیک شو که نه؟ دلته ښځې څه چل کوي؟ دلته ښځې اکثر چې کوم زه تا ته ګورم چې هغه خپل خاوند سره بېوفایي وکړي. ټیک شو که نه؟ هغه د خاوند هغه نه مال خیال ونه ساتي، د هغه د خاوند چې کوم د بچو هغه تربیت دی هغه صحیح طریقې سره ونه کړي. نو د ښځو کې بیا دغه کمې چې ګوره هغه ټول کور فرایض او تفریح د هغه پکې یو آمداني کړي. دوبې مونږ ډېرې رشتې لکه داسې لیدلي دي، صحیح ده، که پردي شول که خپل شول که څنګه شول، لکه وینو که نه، نو په ډرامو کې شول اخوا دېخوا مونږ وینو چې ښځه چې کوم خاوند له توجه ورکوي که نه، او چې خاوند دی چې څنګه یي که نه، هغه چې مطلب موډ ورته چېرې ښه نه کي، موډ ورته بس خراب ساتي، لکه داسې څنګه یي، لکه چېرې د هغه زړه ښه نه شو داسې. ګوره تا ته پته لري د سړي موډ څه سره ټیکېږي؟ دلته ګوره د ښځو سمپل خبره کوم. هغه سړي به خپلې ښځې ته زړه کېږي چې دا ښځه چې کوم زه درته وایم نه چوپ شه، نه 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 چوپ شه مزېداره خاوند یې چې چوپ شه. سړی به څه وایي؟ بورخه واچو. نه نه سړی به څه وایي چې بورخه واچو اور څنګه مطلب هغه څنګه پابندیان یې هغه کلو ټایپ چې ژوند دي هغه شانتي، لکه پردیدار، لکه بار بس نوزي، لکه داسې داسې. تا ته پته لري د ښځې پرده د چا لپاره راغلې ده؟ د خاوند لپاره نه، د ټولو نه نور خلکو لپاره راغلې. نور خلکو نه به چې کوم دی حیا کوي، پرده به کوي، خپل خاوند ته به ځان خپل خاوند ته به ځان چې کوم دی مطلب شنانه کوي، خندا به ناز او ادا به پرې خرڅوي، خندا مسکا به ورته کوي چې هغه مطلب په خپل هغه د مینې په جال کې ګیرئ بار بار چې هغه بار چې کوم دی دا مو مار نه پرېږدي. ټیک شو که نه؟ کومه ښځه چې کوم دی هوښیار دی او هغې خپل خاوند مطلب د خپلو اداګانو کې ګیر کړي، دوی به ټول عمر خوشحاله ژوند تېرېږي. او کومې ښځې چې د خپل خاوند سره داسې قسمه حرکت کوي چې مطلب کله هغه راځي وړو کړم د سبزري ګړز او ګړز او غوبل او هغه د کار نه ستړي راشي او دوی په دې کور کې یو انجینرینګ جوړ کړي، دقه سړی په نورو ښځو پسې ګرځي. دا ګوره حقیقت ته وایم، که ته اوس منې وکړه نه منې، تاسو ښځو کې دا سوچ وکړئ بیا چې څه دي. ښځه خو ګوره نازه داره جوړه ده چې دا د خاوند سره نازه واده وکړي، هسې له الله تعالی دومره زړه ورکړی دی، هغه د نازونو د نخرو وي، هغه د دې ظلمونو ستمونو نه یي که نه، هر یوه ښځه چې شوه او چې خاوند مطلب لکه ټول کلي ته به خاندي او چې کوم دله راشي نو ده به چې کوم مطلب تندې راواچوي. خاوند له پکار یي که نه، دلته کې چینکیان هم ناستې دي زه مونږ ګوري، صحیح ده، جینکیان او خاوندان له پکار دي که نه چې که خاوند خفه شو که ښځه خفه شوه رضا کوي به مو خاوند، ښځه به مو ولې رضا کوي که نه؟ ته چې خفه شي صدیقه تا ښځه رضا کوي که ته ښځه رضا کوي؟ تا ته پته لګي زه عمر له ښځه رضا کومه، ښځه ما نه رضا کوي. ټیک شو که نه؟ اوس ووایه وجه سره
کله کله زما د خولې داسې قسمه لفظونه او داسې قسمه ما سره مطلب لکه زه هغې سره غزار پې وکړم یا خبر داسې منځ کې زموږ راشي چې هغه وخت کې زما قاري خو زما ښځه کې دا ښه کار دی چې هغه خاموشي اختیاروي بیا چې کله زه راشم ما خپئ نو مطلب ځان سره ومړم په ناز او ودای خوشحاله کړم ما ښځه واپس چې کنې ما سره یو منټ بعد راځه چې که هغې ته زما د خوی هم پته لګي ما ته د هغوی د خوی هم پته لګي لومبې خو د ښځې خاوند ترمنځ د انډرسټینډینګ صحیح پکار دی چې زما ښځه په څه خوشحالېږي او په څه خفه کېږي زما د واده الحمدلله 8 کال شو ما چې ته په خپل ژوند کې خپلې ښځې ته د هغې د خاندان کاندل نه دي کړی غیرتي خاوند به دی چې دا د ښځه د خیر ډب نیم دې ورکوي خو دا د هغې خاندان نه ټارګېټ کوي چې ستا مور داسې ستا خور داسې مطلب که هغه د هغې خاندان هر قسمه شاته هر څنګه پاتې شي خو د هغې خاندان دې ان ټارګېټ بل زما ښځه چې کوم ما ورته لومبنۍ ورځ باندې ویلي که زه رول له لکونه ورکوم نن سبا خو خلک په زرګونه ورکوم ستا زما د خاندان دا کار نه شي چې زه څو ورکوم نن سبا خو خلک نن سبا چې خلک خو دې که نه نو وایي چې ستاسو تربیت څنګه شوی دی ستاسو نسل داسې خبرې کوي خلک نن سبا دومره تانې ورکوي خلکو ته د څه باره کې لکه چې داسې که نه چې ستاسو خاندان به داسې یا هغسې به یې داسې ځینې خلک وي که نه ګوره زما خو چې کوم وروڼه دې ټایم کې ما ګورو هغوی ودونه کړي هغوی ته مې چا چې ودونه نه کړي او خدای پې دا بهترین او دا چې کوم دی د سنت محمدي راولي که نه خبره ده چې پرېږده چې دی له لږه عقل وي اوکې دا نادیه راله صبر وکړه السلام علیکم اوکې بس منګ هم دا دی بس ما دوبۍ ناست یو صحیح نه ما سره سیف دی ها اوکې جان اوکې وای جان ورته وای رکشه جان دا خو دغه ته خاونې دی دوستا زه هر چاته جان وایم ښه حقیقت دی زه دوبۍ تا ته مې چې جان دغه سره الله دې ورته عقل فکر وکړي مونږ به ایله څه ووایو څه کې نادیه رالی که څه کې پلی کې هغه راله څه وکړه میچ مه پلی کوه نر سړی څوک دی زه تر معاشرې نر سړی یاد کړم نر سړی چې هغه په بار باندې هر قسمه خوی استعمالي خو چې په کور کې د هغه لهجه ښیي چې په کور کې د هغه نه بچي هغه تربیت چې کم زده کوي که نه چې هغه وکړي یو نیم کس داسې چې هغه په بار باندې ټولو خلکو سره ښه ګپ شپ هم نه ملګرو سره لګوي ښه خندا خوشحالي او قیو او ټر پر به وي پېښ وي ښه سور کې به او چې کور ته راشي نو هغه به د سترګې سرې کړي او مطلب لکه کینم ډوسه دا سړی نه دا زما د معاشرې زما د سخت بد شي دی په دې کور کې چې کوم دی ځان نه دا نر جوړ کړي او دا بار چې کوم دی مطلب ښه ګپ شپي دا مې ډېر زیات بدي شي ملګرو څوک د ښځو نه یریږي لږ لاس اوچت کوي او کې ولیکئ وره خو دلته دا ټکي خلک اکثر خلکو ته یو بل ته وایي که نه کم کس چې د خپل ښځې چې کوم د خیال ساتي هغه ته موږ د معاشره څه وایو زموږ معاشره هغه ته وایي دا د ښځې داله دی دا د ښځې نه یریږي دا غیرتي ځوان دی دا هغې ریسپیکټ دی ټیک ته که نه د ښځې خیال چې کوم سړی ساتي او ښځه چې کوم دی مطلب د هغې د کپړې پیزار د هغې د خوراک خرچې د هغې د عزت او د هغې مطلب د هغې د خاندان د خلکو قدر دا سړی دله نه دی دا سړی غیرتي دی چې دا خپله ښه ساتي دی د سنت محمدي په نکاح کې ده او کوم سړی چې مطلب هغه والو ټکولو دغه والي که نه موږ هغه ته غیرتي وایو هغه اصل کې بې غیرتي بار چې ته یو چاله په جګړه ووړه دا ځای وله ووایي او بیا کور ته روانې سر نه یې پټیم ته وکړي ما مه چېړه ګوره والله زه خلکو نه بڼې وباسم بس چې کوم را باندې بیا خراب کړي او چې کوم ماته ډېر وزنو هم راغلی وي نو دا زموږ د پښتنو کلتور دی رسم رواج دی خو ځینې خلک چې کوم ماډرن شو هغه ممي ډیډ شو هغه دوسان شو ځکه خو چې کوم دا څیزونه نه کوي د دوبۍ ته پوهېږه ته کوم ځای کې دا هم دوبۍ کې دا دوپړی داسې او د صادق خان واده له راغلیونه واچوې تمجونه ډن 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 ډن
مخکې به دا ټپه ډېره زیاته غزنانه ووایي شین موټر په شګو کې پنچر دی او منګله ناوې راکوي مازدیګر دی او د دې جعفر خان په واده ډلې ډلې زناو منګله ناوې راکوي مازدیګر دی شین ګاډی په شګو کې پنچر دی نم بډنګ ننګ ننګ نړی ننګ او مستر پولا قربان د شما یو خیرن شان دی ډونه ټي ویشته چې ته زیاتی وسره پروتو د شته چې لکه ماته خو زما خو ګوره سي مینوال دي لکه زه ګوره زه لایف کې دغه درنې خبرو کوم لکه سور کې شي کنه او په کلی کې یو نیم کس داسې چې هغه چرسي په غوټ کلی کې مشهور پدې کنه ویل کتر د ماشومان هم ساتي ودا ګورې کوم اکثر چرګ مرګ پټي کنه او ته پته لې کنه کنه ما اصلي د کلی عزت راولي مطلب لکه څوک بل چا سره مطلب بل کلیوال لاغلی مطلب سم مساله جوړ کی هغه چرسي نیغ نخي کې کو نه تبر راخه کړیو غرب گزارو کی سلام جی وعلیکم السلام اختر لزه چکر لتلی مطلب څخه لري نه وته ما واړه بوتلی و بس علي دي سوات کلام ته تلی کې مو کړی وی ما چې کوم چکر لته زما ټول خینې وی راغونډ شوی وي پاندې مې موږ ټول چې کوم تی کیو کړی غټه اجره ده کنه او بس هغه چې کوم باربیکیو سیستم مطلب یو ماحول هم جوړ کړو او اخره کې ډي جی ولاګو یو ماحول بس ګور زما ډېر الحمدلله ډېر کله درون خاندان دل الحمدلله ټول لا غونډي ترونو کې موږ را غونډي یو بل کورون ته په دې وجه باندې مطلب یو بس بل ما چې کوم خاندان کې دینه کړی ده کنه هغه د ماما بچیم دي کنه او مطلب بیا مې او خیانم شو لکه ټول یو بل د خیال ساتو کنه لکه ځنه خلک کوئی کنه ورشي دارای چې کم نه مطلب وي دا سانډو مثال چې کم دی ډېر لری شره زما سانډوان دي چې وته یو کالو کوم زما لس لکه پکاجو لس منټه کې بیا راسي دا څه اخلاق مو سره خدي او یو نیم سانډو چې هغه په یو بل لګیم نه ځکه دا ته کې یو بل کې سړی تو بګنی دا څه یو سانډو مې چې کم دی هغه دغه پیښور کې ډاکټر دی او بل چې کوم هغه قصاب دی د ساوري ماروي لاري کنه غټه ستا باندې نه کړي چې مرګره کړي او بل دی هغه د ټاپ غل دی هغه نه لګه مونږ را باندې لګ ټرانسفارمر یې مثبت کړی خدای شته چې هغه خینه مې چې کوم دی اروخ وی را وی والله افسوس او پرم جارګي په وکړه اوس نه سمېږي څوک نو چا قصه شروع کا یو قصه پرېده دوبه چې کم دی یو خاون مړ شو بیا بلو کا بلم مړ شو سی بل کړي غم صاحب نه مړای کې نیولې ده دسه څوک د واده اراده نه کړه خاوندان بس مطلب پتن چې ممارای ولې غری کیږي څو سره کی ته خاوندان سره سکه دې نه ته هغه سره څه کوي د خاوندانو سره دا درې دی وساتل درې توبه یو نشته درې واته لکه رښتیا وایي جوړه نه دروغ بنوي لکه خکور دی خو مطلب ژوند دي شي او لایب د دنیا نه یو مطلب لکه تاو خاوند دی او کله پټی ته دی او کله مطلب چکر ولځي او کله سیوزه روزه او کله کور کې کینه او کله دریم چت ته خېږي او ته پته لګي د جینې ټول نه د جون غټه سهارا سوکتا خپل خاوند دی ښا داغه سره داغه ټینشن ختميږي خره خاوند د خاوند په لیدو سره چې خزه کمې خزه ټینشن کا ختم شو کور ته راغی کنه نو دا خوش قسمته خزره او چې کم خاوند په کور راځنه شو په خزه باندې ټینشن شو کنه خاوند ټول خبره د خاوند دی بچ خاوند به خزه خوشاله د خزه به خاوند خوشاله بس سړی لا نه پکار چې خزه لم لکه توجه ور کوي
ښځې له هم ریسپیکټ ورکوي، ښځې له مینه ورکوي. لکه ټول تاسو چې کم سړي دي که نه، نو لکه هغوی د جینکو باره کې وایي چې دا غلط دي. ټیک ده، نو دا نه وایي چې لکه سړو کې به هم څه خبره وي، دا نه وایي، څوک هم نه وایي چې طارق جمیل ګورې جینکو پسې لګیا یې، چې بل ګورې جینکو پسې لګیا یې. د سړو باره کې چا ونه ویلې چې دا سړی به یې داسې دی، ده کې به هم څه کمي وي، ده کې به هم څه خوبي وي.